د میلیونونو وګړو ښار ارقام ښیي چې د افغانستان نفوس ستره برخه ځوان نسل دی او میلیونونه ماشومان، خو څومره ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. ګڼ شمېر یې د فقر له امله درندو کارونو ته مخه کړې ده. د افغان ماشومانو د ژوند انځور. په افغانستان کې د ماشومانو ستړی ژوند، پر نازکو اوږو د درندو پیټو پورته کول او درانه مسؤلیتونه په غاړه اخیستل. په افغانستان کې د لسیزو جګړو، بې کوریو، بې ځایه کېدو، مهاجرتونو، بېوزلۍ، د جګړې له امله د کورنیو د مشرانو مرګ ژوبلې، د بهرنیانو له لوري د افغانستان پر کلیو او کورونو بریدونه، د ناروغیو له امله د ځینو کورنیو د سرپرستانو له لاسه ورکول او بیکاریو ګڼ افغان ماشومان دې ته اړ کړي دي چې درانه کارونه وکړي او د زده کړو پر ځای د کورونو مسؤلیت په غاړه واخلي. ماشومان د کورنیو لپاره د څو پیسو پیدا کولو په خاطر له زده کړو او نورو ټولو هغه حقونو محروم دي چې د بشر د حقونو او د ماشومانو د حقونو په شعارونو کې ذکر شوي دي. د خلکو بوټونو رنګول، موټرو ته سوارلۍ پیدا کول، پلاستیکونه پلورل، په دوکانونو کې شاګردي، د موټرو او نورو مستریانو سره کار کول، په آهنګریو کې کار کول، د څارویو څرول، کباړ ټولول، په بټیو کې د خښتو اچول، لاس پلورونکي او ګڼ نور هغه کارونه دي چې افغان ماشومان یې ترسره کوي. عبدالرحمن د جلال آباد له شوره ډک ښار په منځ کې ورک ماشوم موږ بیلګه کوو چې د خپلې کورنۍ مسؤلیت لري او د لاس ګاډي په واسطه د خپلې کورنۍ لپاره له سهاره تر ماښامه 100 افغانۍ پیدا کوي. که شپې 2 بجې چې راشو تر سهار مازدیګره پورې نه دی، کله 100 کله 1.5 روپۍ وکړو. دې نه ډېر نشو کولی. مخکینۍ غوندې کارونه شته هم نه، مخکې به ډېر ښه کارونه وی کراچۍ وو، اوس دغه شته هم نه او بهي مزدوري کېږي نه. ولا ډېر زیات دې کار نه ستړي اوسو، بل کار پیدا شي موږ به وکړو. دې نه بغیر بل څه شته نه چې وکړو. نه ولا هلته وړه هم نشته کور کې، او ډاکټر او مریض همدغسې کور کرایه راپسې د میاشتې 1000 روپۍ هغه پوره کوم. همسې وړه غوړي دا هر شی لږ اوس هم راباندې وړی دوکاندار قرض دی کور خواته. دوکاندار دا اوس سهار هم راتلم راته ویې قرض دې راپوره کړه د یوه جمعه کې، که نه وایي نوره سودا بیا نه درکوو. عبدالرحمن وایي کار هم ورته نه پیدا کېږي، ځکه ګڼو ماشومانو چې د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې دی لاسګاډي راویستلي دي او یوازې په یو سرای کې له 100 ګڼ کسان لاسګاډي چلوي. داسې هلکان اوس راوتلي لاسګاډو ته موږ سرای کې ګور دغه نه د یوې سرای نه په خدای شي 300 لاسګاډي وځي، موږ د یوې سرای نه او دغه چپلۍ اړه کې 4 سرایګانې دي، هرې سرای نه 300 او 200 لاسګاډي وځي. د دې کې چې موږ ماښامه پورې چې بیخي هم نه کړو دغه 100 روپونه ډېر نشو کولی. دو باید موږ سره مرسته وکړي چې د لاسګاډو والا هم لږ کم شي او مدرسو او مکتبونو ته موږ ولېږي. عبدالرحمن وایي نور ماشومان ګوري سخت یې زړه کېږي چې زده کړې وکړي، خو د کورنۍ مجبوریتونه یې نه پرېږدي. ولا ډېر ناهیلي شو. دا و چې موږ په هر سهار راځو خپل انډیوالان ګور کله مدرسو ته روان یو ښه خوشحاله او هر ځای ته چې روان یو موږ ولا ډېر ژوند نه تنګ راشو. دا اوس کوم هسې ژوند دی، موږ ټول اوس کراچۍ ښار کې چلوو. دو ته وګوره کله کرکټونه کوي، کله یو شی کوي، کله بل شی، او موږ ټول دلته کراچۍ چلوو. او دلته داسې ډېر خلک شته چې پیره د باندې ویسي، دونه لرې د باندې ویسي، هماغه 1 لسګون ورکوي ډېر خلک. او بله ورځ مې هغه چوک هغه تلاشۍ نه مې پیره بار کړه تر مخابرات چوکه پورې 20 روپۍ ما حق کېدو، هغه 10 روپۍ راکړې چې ورته مې 1 لسګون بل لکه نیره کولو. هغه د خپل فامیل ستونزې او د خپل ژوند کیسه داسې کوي. ول نه سخت همداوه. بله ورځ هم کور کې مال انجه وه، ترور زامن مې ایران ته تله. دغه هلک مې ګاونډي دی، دغه دی دا مې ګاونډي دی، دا رانه خبر دی. ټول ایران ته روان وم. مور ته مې ډېر وي چې زه اوس ایران ته ځم، هلته یې رومیانو کار دی، 14,000 روپۍ معاش به اخلم. په مور مې وویل نه مزه لارې سختې دي، خو دا ناست شی د باندې ونه شي. که نه زه بله ورځ هم روان وم، په یو دم بېرته بیا ایسار شوم ایران نه. ټول ترور زامن مې لاړه، یوازې زه پکې ایسار شوم. نه والا داسې مجبوریانې دي کور کې، نه هلته کور کرایه شي، دوکاندارانو قرضونه شي، سبا ته دروازه راډبوي. بیا هغې نه دا ښه ده چې لږه سختي تېره کړو، ایران ته وروړو. هملته 14,000 روپۍ معاش ډېر شی دی، موږ د کور ټوله خرچه پرې رسېږي. د عبدالرحمن په څیر ورته نور ماشومان هم د خپل کور د غربت د پیټې سپکولو لپاره پر درندو کارونو بوخت دي چې له خپل ژوند او کار خوشحاله نه دي او په مات زړه لګیا دي. دا ماشوم په کوچنیو او کمزورو موټو کلکې وسپنې ټکوي او د درانده پالک په وهلو کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي.
ځینې بیا د څو افغانیو ګټلو لپاره په ښار کې ټوله ورځ سرګردانوي او کڅوړې پلوري. په کور کلي کې هم ماشومان له خپلو حقونو نه دي برخمن. له دنګو غرونو د لرګیو درانده پنډونه په نازکو اوږو راښکته کوي. ځان سره ډوډۍ وړې وه، ډوډۍ ځان سره وړې وه. د ښارونو په شور کې ګڼ د خپل ژوند په ورکه پسې خپل پام دې ماشومانو او د دوی راتلونکي ته نه اړوي، ځکه له څو لسیزو د افغان ماشومانو کار او له زده کړو او نورو حقونو محرومیت دا مسله عادي کړې ده. ګڼ نور افغان ګلالي ماشومان بیا چې کورنۍ د کار خلک لري پر زده کړو بوخت دي چې د هېواد د راتلونکي لپاره ورته د امید سترګې اوړي. په افغانستان کې د بشري حقونو او ماشومانو د حقونو ادارو که د ماشومانو لپاره کار کړی، یوازې پر دې بسنه شوې ده چې خلکو ته عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړي او یو شمېر ماشومانو ته د څو ورځو لپاره داسې مرستې وکړي چې څو شپې ورځې پرې تېرې شي. که څه هم د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او نورو ملاتړو ادارو په دې تړاو په سترو غونډو کنفرانسونو کې چې میلیونونه ډالر لګښتونه پرې کیږي بار بار ویلي دي چې هر ماشوم حق لري زده کړې وکړي، ازادي ولري، درانه کارونه ونه کړي او لوبې وکړي. خو په افغانستان کې د ماشومانو داسې ملاتړ نه دی شوی چې ژوند یې بدل کړي. د نړیوالو ادارو په اصولو او د افغانستان د ماشومانو مخکینی قانون کې له 18 کلونو کم عمره په ماشومانو کې شمیرل کیږي چې په افغانستان کې له دې عمر کمو وګړو شمیر زیات دی.